د عیسی علیه السلام په زمانه کې طب او ډاکټري مخته وه، ډېره پرمختللې وه، لکه نن سبا چې موږ ته څه پرمختللې ده. حضرت عیسی علیه السلام ته الله پاک معجزه څه شی ورکړل؟ د احیاء الموتى معجزه یې ورکړل، مړي ژوندي کول. تر ننه پورې طب عجزه دی. د کوما حالت ته چې ورسېږي ډاکټر صاحب اکسیجن وربسته کړي، زورونه زورونه چې نیټې مې پره شي مړ شي. هېڅوک بیا داسې نه سو پیدا چې مړي ژوندي کړي، بیا معجزه ده. مورزاده ړندیان چې تر ننه پورې ډاکټران عاجز دي، کې جرمني تاسته کې جاپان تاسته مورزاده ړوند بیا نه بنا کېږي. حضرت موسی علیه السلام د الله په حکم سره مورزاده ړندیان د مور پیدا سوي ړانده خلک بنا کول، دې ته وایي معجزه. چې د دنیا پوهان یې ټول د مقابلې څخه عاجز سي او په عین حال کې چیلنج او د مقابلې دعوت هم دی ورته. د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې د موسیقي فن مخته تللی و، رباب و طبلي و باجې، مست ځوانان هم ماشاءالله ورته غورځي. هغه ورځ واده ته تللي وو، راوتلي نه وو، بیا ډول سورنا شروع شول، داسې ورته غورځېده خواره. کاشکې بل طرف ته کار سم وای. معاشره د ټولنه ده، تر یو اندازې ملامت هم نه دي خلک. په قرآن کریم کې الله پاک فرمایي کل یعمل علی شاکلته، په هره ټولنه کې چې اوس یې په هغه ټولنه کې به د هغوی په خوی به د هغو اوسي. څه شي مې لیدلي دي، څه شي مې کتلي دي. الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم، چې د ملوکو، چې د پاچیانو د اقتدار د خلکو عادت وي، هغه به په عوامو کې پیدا کېږي. دا وخت دا ترتیب را روان دی. احتیاط پکار دی، فحاشاو او نارواو ته تګ نه دی پکار، خوشحالي پکار د حدیث شریف کې راغلی دی وضربوا علیه بالدفوف، چې نکاح یې کوزده مو وکړه درې پر وټکوئ، مګر په اعتدال کې درې پر وټکوئ. درې راغلی ده، بار بار مې تاسو ته هغه حدیث ویلی دی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي اعلنوا بالنکاح، چې نکاح کوئ په اعلان یې کوئ، ففخروا یعنی په خوند په ښکاره یې کوئ. د نکاح او د زنا تر مابین العیاذ بالله فرق څه دی؟ چې نکاح علی الاعلان وي، زنا په پټه وي. او متخذي اخدان په قرآن کریم کې راغلی دي، پټې یارانې، پټې یارانې مه کوئ. اخدان جمع د خدن، دا پټ یار ته وایي چې پټ د یو ښځې سره لیني. نو اعلنوا بالنکاح، نکاح علی الاعلان وکئ. واجعلوه فی المساجد، چې کله نکاح تړي مسجد ته راسي، ملا صاحب له د مسجد ته وباسي، وایي راځه. ملا صاحب هم سپور کړي د مخ په سیټ کې ډبله ډبله ډبله، څه وکړي نو؟ بیا عکسونه هم ځینې اخلي، په فیسبوک کې هم راپورټ کړي چې دا دی تسل داسې بزرګ دی، څنګه دی دی مې ورته ناست. الله خو نو تېرو ډېره. مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله صاحب چا پوښتنه وکړه چې ته د کشمیر جهاد ته تللی، خو داسې په باړ باړ ګډ اولیاء نه ولې نه ځې؟ د بې غیرته قوم امام به هم بې غیرته وي. داسې د کشمیري جهاد ته نه یې تللي، نو زه خو ستاسې ایمان یم، نو ما کې به بیا چېرې دونه غیرت موجود دی. نو واجعلوه فی المساجد، ډول سرناوې مه راولئ، ډول سرنا پرېږدئ، مسجد ته راسئ. دا د الله په کور کې نکاح وتړئ، دا سنت پاتې دی نن. او وضربوا علیه بالدفوف، حقیقت به بیانوو چې نکاح وسول درې پر وټکوئ، په اعتدال کې، ژنګولې به نه وي پکښې، سرناوې به نه وي پکښې، غیر محرم او اجنبي ښځې به نه وي پکښې. په شریعت کې هر شی په اعتدال کې راغلی. نو خبرې چیرې روانه وه؟ د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې د موسیقي فن یې بولې، د موسیقي هر شی چې بولې دا مخته و. طبلي و باجي و رباب، ډول سرناوې ډېرې مخته وې. حضرت داود علیه السلام ته الله پاک جل شانه داسې ښایسته آواز ورکړي چې حضرت داود علیه السلام به د زبور تلاوت شروع کړي، انسانان خو څه کوي چې نشه کېدل، په هوا کې به مرغان ودرېدل چې دا څنګه آواز دی. حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه ته الله پاک ډېر ښه آواز ورکړی و. نو نبی کریم علیه السلام به ورته فرمیل چې ابو موسی اشعري تا ته الله د داود علیه السلام صوت درکړی دی. داود علیه السلام چې به د زبور تلاوت کوئ، مرغان به درېدل، غوږ به یې نیوئ. ښه صوت هم ښه شی دی. حکیم علومت صاحب لیکلي دي په خپل ملفوظاتو کې، عموما د سیاپامو کسانو اوازونه ښایسته وي. دا هم نکته ده، د رنګ د خواج سړی څه خواري، د داسې کسانو اوازونه وایي ډېر ښایسته وي. عموما دا عمومي د شاذ و نادر ځان ته معامله ده. تاسې لیدلي دا بعضې توران کسان ډېر ښایسته اوازونه الله ورکوي، ښایسته اذانونه کوي.
حضرت داود علیه السلام ته الله ښایسته آواز ورکړي. د دنیا څه چې ډمان و په هغه زمانه کې، څه چې موسیقي والا وګر عجز شول چې دا څنګه کار دی. او نبی کریم علیه السلام ته الله څه شي ورکړي؟ د عربو داسې حافظې وې، داسې حافظې الله پاک عربو ته ورکړي وې چې دوی به په ګوندۍ اشعار سره جوړول او بیا به راوړل په کعبه شریف پسې به زړول او بیا به چیلنج او د مقابلې دعوت یو بل ته ورکوي چې راسئ داسې اشعار جوړ کړي. زر زر اشعار به یو عرب تا ته مخامخ ویل، ډېر زور غواړي عربي اشعار، او بیا زر شعر پر یو ځای ول. دا د دوی حافظې وې. دنیا ټوله د دوی حافظې ته حیران وه. دوی خپل نسبونه آدم علیه السلام ته رسول، داسې دا خپل قومي نسبونه یاد وه. لیکن نبی کریم علیه السلام ته الله داسې معجزه ورکړه چې و ټولو کفارو ته دعوت ورکړي چې ونیسئ. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که چیرې تاسې وایئ چې دا دی د ځانه جوړوي نو ونیسئ. یو کوچنی صورت خو راوړه. 14,900 کاله کېږي ستا د ساینس او تخنیک دوره هم رااله ده. د دنیا کافرانو مختلف چمونه وکړل، لیکن قرآن غوندې فصیح بلیغ او خلاص کلام نن تر ننه څوک نشي راوړی. بصورت من یو کوچنی صورت راوړي. ان اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر. پر کم فصاحت و بلاغت و بیان چې قرآن مشتمل دی ونیسئ داسې راوړي. تر ننه ټوله دنیا عاجزه ده. ما تر معجزې پورې درته ویل. حکیم الاسلام حضرت مولانا طیب صاحب رحمه الله د دارالعلوم دیوبند محتمم دی. هغه فرمایي چې دې امت ته یوه معجزه الله پاک قرآن ورکړی دی. قرآن معجزه ده. تر قیامته به قرآن وي. قرآن چې څه ویلي دي هغه به رښتیا کېږي. بله معجزه چې دغه امت ته الله ورکړې ده هغه تصنیف و تألیف دی، کتابونه لیکل. 14,900 کاله تېر سول. الله د دې امت تألیفات روان دي، تصنیف روان دی، تفسیرونه لیکل کېږي، شروحات لیکل کېږي، د حدیثو شروحات نه ختمېږي، د فقه کتابونه نه ختمېږي چې وینې پیړۍ پر پیړۍ صدۍ پر صدۍ باندې نوي نوي شیان ایجاد کړي. یو حکیم الامت صاحب چې د دغه 14مې پیړۍ سړی دی، هغه تقریبا 14مې نه د 14مې پیړۍ سړی دی، هغه 2000 تصنیفات کړي او د هغه علم ته سړی حیران شي چې دا څه انتیکي کوي. ما لکه لوړ چې یو لین بس دی. دی فرمایي چې بیان القرآن تفسیر چې ما ولیکي دا ټوله ما الهامي لیکلی دي، دا ټوله ما الهامي لیکلی دي. ورځ مې یو کوچنیان واده ته تله، نو ما ته ویلې چې شاته خو پاته سولې، دا چرګان مې پاکو ډلې کې بند کړي دي، دا بیا راوباسه. یو دانه مانه ور واچوه. سړی چې هر څونه غټ چې کور ته کوچنی. ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې یو ماینه سړی نه مني. موږ ته به شیخ صاحب ویل، نه به یې راغلی شیخ صاحب موږ ته ویل چې دا خپل ښځه ولې سړی نه مني. نو ده به ویلې چې خپل ښځه ځکه سړی نه مني چې ښځه د ده په حقیقت خبره ده چې د شپې پر ده باندې کم کیفیت راځي. سم دم سړی ورور د ده په هر څه خبره ده، نو په دې خاطر ښځه د خاوند نه موریده کېږي. دا قانون دی. هغه یو پیر و، ما تاسو ته مخکې کیسه کړې ده، ډېر غټ پیر و، لیکن ښځې نه مني. مجبور اوسه خوارکي مختلفې طریقې ورته وکړلې ولیا. اخر ته وایي الله تعالی دا کرامت ورکړي چې والوتی پر دې کور یې 2-3 پروازه و باله وخوړل. نو دی چې راغی دې ور یاده کړل چې ستا دې بلا پر پیر مریدی سي. پیر خو دغه و چې والوتی موږ پر کور یې 2-3 باله وخوړل. ول دغه زه هم کور خراب وي، ول هغه و چې داسې کوش کېدلې، هغه و چې داسې کوش کېدلې. دا مې تر څه پورې درته ویل. خبره چیرې ولاړ؟ دا ته حکیم الامت صاحب تر بیانه پورې. حکیم الامت صاحب فرمایي چې بیان القرآن تفسیر دا هغه تفسیر دی چې الهامي لیکل شوی دی. نو زما ښځه واده ته تله، نو ما ته ویل چې چرګان مې په کوډل کې بند کړي دي چې سهار سو دا چرګان راوباسي، دانه مانه ور واچوه. حکیم الامت و، لیکن کور ته هغه سلسله و، امر به وړې. نو دی وایي دوی چې ولاړې انسان دي، زما خو دا وظیفه نه ونه، زما کار خو تصنیف و تالیف پیري و مریدي وه. نو خو یېر مې سول، 8 بجې دي زموږ ستاسې په اصطلاح سهار ولاړ شوم. نن تصنیف وخت چې مې راغی د بیان القرآن تفسیر، نو کښېنستلم، کاغذ و قلم مې راواخیستی، هېڅ شی نه راځي، لین بند دی، هر څه چې راکش کړم قلم شی نه لیکل کېږي. خدایه دا څنګه پېښه سول؟ خو هغه سړی هغه تصنیف و تالیف هر څه سوچ وکړم، شی ولیکم بېرته خوند نه کوي. سوچ کوم اوهو تا ته خو یې وظیفه در سپارل سوې ده. هغه چرګان چې تا ټول چې د کوډلې سره اخلاص کړه، هغه چرګان بند پاتې دي. نو ژر راولاړ شولم، چرګان مې راخلاص کړل، اوبه و دانه مې ورته کښېښول. چې رالم کښېنستم، د الله په توفیق سره بېرته فیوزات شروع شوې، بېرته مې خپل تفسیر لیکل شروع کړل. نو د تألیف و تصنیف، کتابونه لیکل، تفسیرونه لیکل، یا د دین د خدمت کول، دا هم د دې امت معجزه ده. نو خبره پر معاملاتو روانه وه.
ما ترته ویل چې که چیرې معامله خرابه سي بیا د انسان پر اخلاقو تاثیر لویږي. د انسان اخلاق چې خراب شول بیا ټوله زندگی خرابه ده. نو د حکیم علمت صاحب معمول څه و؟ حکیم علمت صاحب فرمایي زما مرید که چیرې ما ته شکایت وکړي، زما مرید که چیرې راسي ما ته حال پیش کړي چې حضرت هغه اوراد و اذکار چې تا راکړي وه چې سل واره سبحان الله وایه، سل واره استغفر الله وایه، سهار مناجات مقبول وایه، ماښام د ماښام لمانځه وروسته 6 رکعاته نفل کوه، اشراق کوه. زما مرید که ما ته راسي او دغه حال راته بیان کړي چې حضرت په معاملاتو کې مې کوتاهي راغلې ده، اشراق هم نه راسه کېږي، تهجد خو چې راسه پاته سوي دي. دی وایي زه چې د مرید دا حالت واورم افسوس راته کېږي، زه زړه مې خوړل کېږي. خو صحیح ده چې نو بیا ورته وم چې همت وکړه، الله دې بخښه درته وکړي، ونیسه همت وکړه، کمزوري مه کوه، څه چې ما درته ویلي دي هغه کوه، په دې باندې دونه نه پریشانه کېږم. لیکن کله چې زه په دغه خبر سم چې زما یو مرید را ولاړ سوی دی په معامله کې ګډوډ کړی دی، راکړه ورکړه سمه نه کوي، رانیول او خرڅول سم نه کوي، د یو چا سره معامله صفانه دی، شی د دکان سوی وي دغه نه وایي چې دا ولیکه، شی درته کښې شوی دا نه وایي چې دا امانت دی که دا هیبه ده که بخښه ده. که چیرې داسې خبر سم تاسې باور په الله وکړي زما دغه مرید څه نفرت کېږي. نو ګوره نو خو زموږ څه حال دی چې هر پیر صاحب ته زه ورسم ما ته وایي څه شتې کړي دي، کوم اوراد و اذکار کوې، ډېر کم به د ګوتو په شمېر داسې اغا و پیر پیدا شي چې زما څه پوښتنه وکړي چې معامله دې څنګه ده. نو ده به همیش د دغه شي تفتیش ډېر کوي او ده به دا اعلان کوي چې ګوري د ذکر و اذکارو او د شغل دربارونه ډېر دي، که چیرې څوک غواړي د موریدي او فري په لین کې راسي او پیر دته اذکار و اشغال وشي اوراد وشي، الحمدلله ول دا دربارونه ډېر دي، دا پیران ډېر دي، ولاړ دي سي نورو دربارو ته دې ولاړ سي. زما دربار ته که څوک راځي زه یو شرط لرم چې انسان به جوړېږي. زما په دربار کې زما په بیعت کې اذکار و اوراد نسته ډېر، زما په بیعت کې انسانیت دی.